د فیصله رباسي غر کې واقعي د فیصله رباسي غر کې دا سنو طاقت راولي په خر کې د روپۍ په دې نوټونو کې ډېر زور وي دومره زور نه وي جادو او په منتر کې. السلام علیکم زما ګرانو کتونکو، موږ یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یو نوې ویډیو سره حاضر یو. ستاسو په خدمت کې دا یو رحمان بابا روبۍ پیش کوو، بیا هغه یو درې شعرونه پیش کوو. السلام علیکم ملګرو، څنګه ټیک ټاک؟ امید لرم چې ټول ورو جوړ او ښه برابر یې. نو ملګرو موږ چې دی نو بیا په نوې ویډیو کې چې دی تاسو ته د کیمرې په سترګه باندې نیغ په نیغه حاضر شو او امید لرو چې روژې به ډېرې مزیدارې په تاسو تېرې شوي او ډېر به ښه برابر به طبیعت او صحت هر څه به برابر وي ستاسو که نه. او که طبیعت اور یو شی ستاسو برابر وي موږ ته چې دی نو په کمنټ کې بیا دغه مو لیکئ، صحیح ده که نه، چې موږ ټیک ټاک یو برابر وي. موږ نن راغلي یو نوې ویډیو به سازو. په نوې ویډیو کې موږ سره چې دی ناست دی د رحمان بابا شعرونه چې ډېر زیات وایي، نو موږ به نن هم د رحمان بابا یو شعر اورو، ښه مزېدار یو رباعي، او تاسو بیا هغه څه کوئ اوري به انشاءالله. هغه ویډیو به انشاءالله دوی تاسو وګورئ او مخکې چې دی نو په خوښ هم شو نو لایک ورکړئ، کمنټ ورکړئ او ویډیو سره مخکې لازمي شیر کړئ، صحیح ده. او کوم چې زموږ په چینل باندې نوي دي هغه دا چینل لازمي سبسکرایب کړئ. نو راځئ رباعي طرف ته راځو. چې دی هورې کړلې خوښې علمانا ای ناپوهه سود دې خوښ کړه تاوانانو راشه واړه وسینه د عشقه یوه چې زرغون شي پې ګلونه زوزانانو هسې نه چې په یوه پیاله مې روکړې نو ساسکې راکوه خو تمام نه میخانه کې د رحمان دننه ناست یم دې کې ښکلي ښکلومه بوتانه ما پتا پسې دا سپینې جامې رنګ کړي تلا بیا په ما ګمان د نامو ننګ کړې عاشقۍ نه معشوقي ته سپینه لار وي ته دا سپینه لار به ما ورته ګړنګ کړې ته په عشقي هلمه دروغجن بوله خو یو بلم هسې ما غوندې ملنګ کړې دا دې څوک تر څنګه ناستې نه پوهېږمه چې خبرې د رحمان تېره به شومۍ کړه شپه د خوابه خدای به کله یادوي خانه خرابه که پوهېږي په شتاب دې تله دي غافل مشې د دې دهر له شتابه د کاغذ په کشتۍ سیل به کړې ترکمه دا کشتۍ به دې مرګی کاندي غرقابه چې هفتاب یوه نیزه شي بیا بس کړي اوس چې سورې لره درومې د افتابه په هزار د چا راځي مشي رحمانه کو خلاصې په قیامت غواړي له عذابه چې بلبلې پکې نه وي بوستان څه کړم بی میوي په سر وي قد حیرامان څه کړم چې علاج مې د مرض کولی نه شي افلاطون غوندې حکیم د یونان څه کړم نن سبا بتې خالي منګولي درومې باچاهي د اورنګزیب او شاهجان څه کړم د ګناه دریاب لا وکړم لویه خدایه زه رحمان به د محشر په میدان څه کړم او د ګناه دریاب لا وکړم لویه خدایه زه رحمان به د محشر په میدان څه کړم. موبایل کې لګیا وم نو د غني بابا یو څو شعرونه چې دی مخامخ رالو، ډېر خوندور شعرونه دي. تاسو ته ما ویل چې وړاندې کوم ګرانو کتونکو ته وړاندې کړه بلکل که نه چې دوی مو ګوري چې کمنټ کې ووایي چې دا څنګه شعرونه دي. غني بابا وایي
شوی وای د محبت بازار کې وګرځیدم د چا आवाज د چا خندا خرڅیدا یو ځل بیا بیا وای بیا د وای محبت بازار کې وګرځیدم د چا आवाज د چا خندا خرڅیدا څوک به د سترګو اشارو پسې تلو څوک به د سترګو اشارو پسې د تلو سترګو اشارو پسې تلو د چا انداز د چا ادا خرڅیدا او زمونږ بدرنګو چا پروا نه کوله ارشاد زمونږ بدرنګو زمونږ بدرنګو چا پروا چا نه پروا کوله نه کوله د ښکلو بخکولا خرڅېده او غني خفه او خالي لاس راغی غني خپه او خالي لاس راغی غني خفه او خالي لاس راغی نه یې اخلاص او نه یې وفا خرڅېده واه 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 همدا لکه دا دور دی که نه نن سبا څه په پیسې شوي دي وفا او دغه ته نه ګوري نه نه وفا باندې څه کوي پیسه وفا سر خوړلې absolutely not absolutely not وفا سر خوړلې نو ملګرو مینه او محبت چې دی نو زیات کړي صحیح ده که نه پیسې سره ډېره مینه مه ساتئ بالکل ښه شی دی خو دومره هم نه. نه که نه او یار یو غړ د لرې نه ښایسته ښکاري که نه او چې نږدې ورشي تش کاڼي نو خبرې خو موږ ډېرې ښې کوو عمل به کول پکار دی وای کله وای واقعي د فیصله رباسي غر کې واقعي د فیصله رباسي غر کې دا سنو طاقت را ولی فخر کې د روپۍ په دې نوټونو کې ډېر زور وي دومره زور نه وي جادو او په منتر کې نو د اسماعیل علي حیدر کو خدای باچا کو ظالمان بواړه ډوبکی سمندر کې نو پیسہ ده کې ډول بس یار پیسہ و معنی نو نو ولې نه ګورې و ماته سم پس زیاته وې د غم زده او غم پس په مطلب د سرو شونډو نه پوهېږمه چې د زړه وینې مسکي هردم پس ستمګر کې ستم کاندي سبانا کی ته په ما باندې کوي ستم پس کو دانې د غنم خوړلې نه وې د جنت با وته دم پس نو کو دانې د غنم خوړلې نه وې د جنت با وته ادم خپل صفت د خپل خولې نه مزه نه کړي خپل صفت د خپل خولې نه مزه نه کړي او بلبلان به دې صفت کړي که ته ګل شوې ماشاءالله نو که زه ته یم چې دا زمونږ یو ګل دی که نه د رحمان بابا چې کومه شاعري ده نو بلکل په ګلونو کې ده او ډېره ښکلې شاعري ده ډېره مزېداره شاعري ده او تاسو به یقینا چې خوندونه او مزې ترې اخیستې وي نو اجازت ورکړو تر د بلې ویډیو پورې انشاءالله اجازت واخلو د را روانې مخکې ویډیو پورې انشاءالله موږ له به راکړي اجازت او کمنټ او شیر او لازمي چې دی نو چینل سبسکرایب کړئ د لوی الله په امان